فإن مع العسر يسرا نو یقینا د سختی سره سانتیائی. ان مع العسر يسرا یقینا د سختی سره سانتیائی. دو پیری دا خبر رب العالمین کا یقینا د سختی سره د تکلیف سره ضرور اسانی راځي. د تکلیف سره ضرور اسانی راځي دا خبر د رب العالمین. او زما چې کوم سړي د آیت یاد کو د ترجمه یاد کړه او د آیت په ځای کې چته به خپه نشي په مصیبتونو باندې چته په مسلو باندې خپه نشي. ګور عرش و رب وی یقینا د سختی سره سانتیائی. الله په خبره کې زموږ شک نشتی نو بجله مطمئن دی چې سانتیا برازینی به تر غم ولې راغسته دوه د باز کسان ولیاذ بالله تاسو ګډ وډ وي په دې مصیبتونو په تکلیفونو کې ولیاذ بالله ته وایي چې د یعنی په الله باندې یقین نشته عقیده نشته وین دي په الله باندې صرف عقیده زموږ د غزي پورې د لا اله الا الله محمد رسول الله پنځه منځونه کو بس نور د رزق عقیده دا عقیده چې الله زما د مسلې حل کې زما د مصیبتونو حل کې دي کې د سوچ رب العالمین طرف ته نشي. فإن مع العسر يسرا رسول صلی الله علیه وسلم وی په حدیث کې او د سخت نه بعد راحت راځي. سخت نه بعد همیشه راحت راځي. دا قانون دی. د تیرې نه بعد سره راځي رڼا راځي په تیار په چې د تیار راغلي نه راغلي. او ته به صبر کې امتحان دې رب العالمین قسمه قسم امتحانونه به انسانانو باندې الله سبحانه وتعالى خاص کر په مؤمنانو باندې او به چې به مؤمنانو کې څومره وسره نیکی دومره بده باندې امتحانونه ډیر امتحانونه ګره اس کس په نه راځي ګره څه خیر چې بار شړې امتحان او سخت راځي امتحان او سخت خو دې لپاره چې دې شړې د ایمان پته ورګي دا وایي کړی دا دوی مده چې درجه اوچتي شنده هر شړې ته نه ملګي چې د درجه اوچتي. حدیث کې رسول الله چې پیغمبرانو باندې سخت لري راغلي د پیغمبرانو چې خلک نه مخلوقاتو کې چې خلک د الله په هم سخت راوځي کې درجه ولوچتي او نظر وچرلو خې طرف د ګس طرف ته او ګور دي کافرانو ته ګور دي بيدونو ته دي مجرمانو ته چې څومره د الله نه لري دي نو غالبا د جبو باندې نعمتونه ډیر مسلې ورته نه هغه خوشاله وګرځي. دا په دې دلیل چې راځي په حق نه د الله پر خو درې چې ګورونه کې خلګي او به نظر وچرلو چې څومره سره دینداري د غالبا مسلې ډیر الله دې مقام چې بل د چې دې سړي دعوه کړي دعوه څه کړي دا وېزه په الله مې ما زما د الله سره محبت ته زه الله دین لپاره دا کوم او زه دغه کوم الله وی سیدا داوود کړي دا اوس په دلیل خو به داوود خلک دلیل خې کړي دلیل به څنګه خایو په دې مصیبتونو سختو کې کړي صبر وکړو مې سید است دا ډېر کسان چې وی چې کړي به مصیبت راځي به ګډوډ شي او ترش الحمدلله چې کوم سره مضبوط ایمان والے او په خپل رب باندې یقیني او دا خبر ماته سمخکم کړو چې سلف په وخت کې یو بدوی ته چوي عربي ته بدوان ډېر سادهګانی او چې ایمان وروړي به ډېر د مضبوط خلک دي به خبر پوي ډېر نه پوي ناغدي چې مجلس کې نه ځونه چې په مجلس کې وي خبر شوی هغه رسنه وړوي ګران شو وړي ګران شو هغه ښا و به نور خبرې شروع نشریو ته وزیر ته موږ ګران شو ته خاو به خپل غب شپ لګي سره چې ته سوچ کی خپشي مشوره وکي کېبن په ولو ګران شو سره پر ګران شو سره په دې باندې پوره خباس کې لکه چې زموږ د باز خلک کې لګي نه چې کله دا خبره دی بدو کړي دی بدو ته وي نه کوم زه به سوچ نه کوم هغه ته وی ما د الله سره د لوز کړي چې زبستا بندگی کوم او هغه ما سره لوز کړي چې زبر رزق در کوم زه په خپل لوز ولالم او رب العالمین د خپل لوز خلاف ورزي نه کوي ما سره سوچ د خپل لوز د عبادت به پوره کوم او پوره بیان کوم الله د لوز ما سره سوچ نشي دغه په لوز کې زموږ ضرب برابر شک نشتی هغه ویلي زما د دې څه کار جوړه ګران شو کارځان شو راکې به هغه لوز کړي زما کار دې سره دی چې زه خپل لوز کې څنګه یم څو درنه خبره وکړه دا خلک دي چې ایمانونه او عقیده مضبوطی زمونږ د سعودي عرب ویزه خراب شونه پته نه جسوبه الله اکبر سعودي عرب ویزه چې خراب شي لاشنیول لمنډه خلک را روان ته به په دې شي چلو شي کوم الله چې په سعودي عرب کې رزق ورکړي د پاکستان کې نور کیس
دلته دې بې عقیدې شته دلته دې بې عقیدې نشته شي فإن مع العسر يسرا الله دا خبره کوي ګوره فإن مع العسر يسرا ويقينا الله اذا سختي سره سانتیا راځي د ټول رونو لپاره دي کې زیره د ټول لپاره په چا باندې قرضې دي یقینا د قرضو سره د قرضو ختمېدم دي څوک لا جوړ دی یقینا د بیماری سره شفا الله لیکلې ده چې بچی نه کی یقینا الله به دې سخت نه بده سانتیا راولي چې واده نه کی الله به سانتیا راولي څوک څه قسمه مسله وته د کمپنۍ د نور د ویزو سم مسله وته الله سبحانه وتعالى به دې سانتیا راولي یم زموږ ایمان او یقین دی چې کله د ایمان او یقین دي سونه الله به دې مسلې اساني او چې کله د دنیا سره د تعلق رب العالمین سره تعلق نو دا مسلې به دې رو برو د بخډيري ختميږي نه